ستړي مشئ. زه سنا صافی یم. د نن اپریل 14مې نړۍ دا وخت را سره ګورئ. د نن خپرونه په منځني ختیځ کې په وروستیو پرمختیاوو او معلوماتو پیلوو. تېره شپه ایران پر اسرائیلو برید وکړ. دا لومړی ځل دی چې ایران مخامخ پر اسرائیلو د څه باندې 300 توغندیو او ډرونونو بریدونه کوي. د اسرائیلو پوځ وایي له دې ډلې یې څه باندې 99% شنډ کړي دي. ایران ویلي دا برید د سوریې په دمشق ښار کې د دوی پر قونسلګرۍ 2 اونۍ مخکې د اسرائیلو د هوایي حملې په ځواب کې کوي. درځئ وګورو چې تر اوسه څه شوي. دا په بیت المقدس کې د هوایي برید د خبرداري غږونه دي. څه چې ګورئ د اسرائیل هوایي دفاع سیستم آیرن ډوم دی چې د بیت المقدس پر فضا د ایران لخوا توغول شوي توغندي شنډوي. د امریکا او بریتانیا په ګډون د اسرائیلو د ملاتړو هیوادونو یو ائتلاف د اسرائیل خاورې ته تر رسیدو مخکې د ایران د بې پیلوټه الوتکو او توغندیو په ویشتو کې مرسته کړې. دا ویډیو د اردن فضا ښیي. دا بیا د سوریې په دمشق کې فضا ښکاره کوي. ګورئ چې څنګه یو بل پسې توغندي شنډېږي او ډرونونه ویشتل کیږي. او دا بیا د عراق فضا ده چې د اسرائیلو پر لور روان توغندي او ډرونونه ښیي. ایران نن اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې غچ وانخلي. ولسمشر ابراهیم رئیسي ویلي که اسرائیل یا یې ملګري په هغه څه کې ښکیل شي چې د یې بې پروایي بولي، نو ایران به داسې غبرګون وښیي چې پرېکنده او سخت به وي. تر دې مخکې د ایران د پوځ مشر تورن جنرال محمد باقري هم ورته خبرداری ورکړی و. جنرال باقري له حکومتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې په وینا یې ایران ډېر لوی جواب ته چمتو دی. زما لاندې عملیات پای ته ورسېده او دغلته د عملیاتو د نور دوام څه نه ښکاري. خو که صهیونیستي رژیم د اسلامي جمهوریت پر وړاندې کوم کار وکړي، هغه که زموږ خاوره کې وي او که زموږ اړوند ځایونه په سوریه یا کوم بل ځای، نو زموږ نور عملیات به ډېر لوی وي. د اسرائیلو د جنگ کابینه نن غونډه کوي چې د ایران د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه پر خپل غبرګون خبرې وکړي. په اړه یې د اسرائیلو دفاع وزیر یوآف ګالانت وویل مدینت اسرائیل عمده لیلا اسرائیل له سلګونو توغندیزو او ډرون بریدونو سره مخ شول. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو یې په ښه توګه مخه ونیوله. له امریکا او نورو ملګرو سره په خوا کې زموږ هر څه ډیر سم پر مخ لاړل. د اسرائیلو خاوره کې د بریدونو لږ اغیز هم ونه لیدل شو. تر ټولو لویه لاسته راوړنه د اسرائیلو د دفاعي ځواکونو وه. مرشم بیوتر شناسا بیچتینوت ټولې نړۍ نن شپه ولید چې ایران څوک دی. یو ترهګر دولت چې له 1500 کیلومتره لرې د اسرائیلو پر دولت برید کوي او خپلو نیابتي عملیاتو ته هم دوام ورکوي. خو نړۍ د ائتلاف زور هم ولید چې اسرائیلو له امریکا او نورو هیوادونو سره په ملګرتیا څه ډول ودرېدل او څنګه یې بریدونه شنډ کړل. اسرائیل یחד עם ארצות הברית ומדינות نصفות נעמדת ובולמת את ההתקפה הזאת. د اسرائیلو دفاع وزیر و. دا برید په منځني ختیځ کې د کړکېچ ډېر پراخېدل ښیي. په دمشق کې پر ایراني قونسلګرۍ د اسرائیلو د هوایي برید پر وړاندې د ایران پر غچ دا څو ورځې ډېرو کارپوهانو نظرونه ورکول او اټکلونه کول. د بي بي سي د امنیتي چارو له خبریال فرانک ګارډنر مو وپوښتل چې دغه برید څنګه ارزوي. There is more that Iran could have done. ایران ډیر څه کولای شوی خو په نښه یې نه کړل. داسې ښکاري تر ډیری پوځي موخې په نښه کولې. یوازې د اسرائیلو په سویل کې یوه 2 کلنه نجلۍ ټپي شوې. په حقیقت کې د برید موخه د اسرائیل سویل نیګو کې نیواتیم هوایي اډه وه. او هو داسې ډیر څه وو چې ایران کولای شوی. البته دا هم مه هیروئ چې IRGC یا د ایران انقلابي ګارد د قدس ځواک په نوم ډله لري چې بهرنۍ عملیاتي څانګه ده. دوی په پټه عملیات کوي. ایران تر دې مخکې هم له سیمې بهر اسرائیلي موخې په نښه کړي دي. نو جنجال لا پای ته نه دی رسېدلی. که څه هم ایران ویلي چې مسله د اوس لپاره حل شوې ده، خو اسرائیل وضعیت ته په دې ډول ګوري چې دوی به غچ اخلي او ایران ګواښ کړی چې ځواب به ورکوي. نو داسې ښکاري چې موږ لا د جنجال په منځ کې یو. د بي بي سي خبریال فرانک ګارډنر و. څو نورو هیوادونو هم له اسرائیلو سره مرسته کړې چې د ایران د برید پر وړاندې د ځان دفاع وکړي. امریکایي ولسمشر جو بایدن خپل ایالت ډلویر ته په پلان شوي سفر تللی و، خو بیا یې رالنډ کړ او بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شو. ښاغلي بایدن ته د امریکا د ملي امنیت چارواکو د ایران تر برید څو ساعته وړاندې وروستي معلومات ورکړي وو.
ولسمشر بایدن امریکایي ځواکونه وستایل چې د په وینا له اسرایلو سره یې مرسته کړې چې د ایران لخوا پر اسرایلو توغول شوي بي پیلوټ الوتکې او توغندي له منځه یوسي. ښاغلي بایدن ویلي ما له لومړي وزیر نتنیاهو سره خبرې کړي او له اسرایلو سره د امریکا د ملاتړ ژمنه مې بیا ورته تکرار کړې ده. ولسمشر بایدن وروسته د G7 یوو سترو صنعتي هیوادونو له مشرانو سره هم ګوري. د ایران برید ته پر جواب خبرې کوي. د بي بي سي د نړیوالو چارو خبریال جرمی باون وایي ښاغلی بایدن ډیپلوماټیک ځواب غواړي. زه ډیری وخت پر پیښو خبر اسرایلی خبریال باندې باور کوم. ټویټ یې کړی و چې بایدن نتنیاهو ته ویلي تا دلته بریا ترلاسه کړی، ځواکمن ښکاري او ډیر یې په کیسه کې مه اوسه. د هغه ځواب ته په کتو بایدن په خپله بیانیه کې بیا ویلي موږ به دغې پیښې ته د ډیپلوماټیک ځواب ورکولو لپاره چې د G7 هیوادونو غونډه وکړو، نه دا چې خپل متحدین به راغونډوو او ګورو به چې پر ایران څه کولی شو. نو زه فکر کوم یو څه چې بدل شوي نه دي هغه دا چې امریکا په منځني ختیځ کې د شخړې ډیروالی نه غواړي. دوی نه غواړي چې اسرائیل پر ایران برید وکړي او یا په لبنان کې د هغه هیواد پر ځواکمن ملګري حزب الله باندې. خو تاسو پوهیږئ له سرې کرښې پخه اړول شوې ده. ایران له 1990 کال انقلاب وروسته دا لومړی ځل دی چې مخامخ د اسرائیلو پر خاورې برید کړی. ما د اسرائیل ښې اړخو څخه دوه غبرګونونه ولیدل چې ویل یې موږ نشو کولی چې دغې پیښې ته چوپ شو، موږ باید ځواب ورکړو. دا ګاونډیتوب سخت دی او موږ ځان کمزوري ښودلی نشو. نو لا روښانه نه ده چې دا به د مسلې پای وي. It's by no means certain that this is the end of it. د بي بي سي خبریال جرمی باون وو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پر اسرایلو د ایران برید غندلی دی. دی وایي زه د سیمې په کچه د ویجاړونکي تاوتریخوالي د ریښتیني خطر په اړه ژور اندېښمن یم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم نن له غرمې وروسته یوه بیړنۍ غونډه کوي. چین هم د ارامۍ غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه تاوتریخوالی په غزه کې د جګړې وروستۍ پایله ده. افغانستان، هند او پاکستان هم په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اسرائیل او ایران ترمنځ د دښمنۍ ډیرېدل په سیمه کې سوله او امنیت ګواښي. پاکستان ویلي وروستي پرمختګونه هغه پایله ښیي چې کله د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نړیوالې سولې او امنیت ساتلو لپاره په خپلو مسؤلیتونو کې پاتې راشي. افغانستان کې بیا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د اسرائیلو برید په جواب کې ایران د خپلې دفاع حق لري. خو وايي اسرائیل به نورو کړکېچونو کې د ښکېلېدو له لارې غواړي له غزې د نړۍ پام واړوي. د بي بي سي فارسي څانګې خبریال بهرنګ تاجالدین په ایران کې دننه د برید د غبرګونونو په اړه راته وایي. There is always a small minority. هلته یو وړه برخه شته چې ځینې د زړه له تله د دغه رژیم او د بریدونو ملاتړ کوي. ان یو څه لږکي داسې هم دي چې غواړي د کړکېچ پراخه شي، خو په لوی اکثریت کې خلک نه غواړي د کړکېچ کې د نورې شخړې وزېږېږي. This to escalate, but the vast majority of the people don't want to see any more escalation in this war. تیرو دوه اونیو کې د ایران د پیسو ارزښت 10% کې ټیټ شوی او نن سهار نور هم ولوید. د تهران د راکړې ورکړې بازار لویدلی. ډیر خلک د ژوند لګښتونو کې له ناوریني حالت سره مخ دي. هر سیاسي او پوځي ګام او ترنګلتیا په ورځنیو بیو مخامخ اغیز پرې باسي چې ډیرو خلکو ته اقتصادي کړاو سختیږي. هغوی په دې هیله دي چې دا به یې هیواد لپاره د کوم لوی کړکېچ او ترنګلتیا goods going up even further, which puts more and more people into economic hardship. د اورلوبې خبرونه مو هم کول چې ایرانیانو دغه برید په اسرائیل باندې دغه برید په اورلوبې باندې ولمانځه، بیرغونه یې رپول او د مرګ پر اسرائیلو شعارونه یې ورکول. دوی د ایران اسلامي انقلابي ځواک ستایه. بل پلو دا ویډیوګانې په ټولنیزو شبکو باندې خپرې شوي دي چې د موټرو اوږده کتارونه
تیلو ته ولاړ دي. خلک ویریږي چې اسرائیل به د دې برید غچ واخلي او له امله به یې وایي ژوند اندېښمن شي. نو دا په خپله په ایران کې د خلکو اندېښنې ښیي چې په نورو سیمو کې به هم ورته وي دغه اندېښنې. تېره شپه د ایران په ګڼو ښارونو کې د حکومت پلویان راټول شوي وو لکه چې مې ویل او د دغه برید په ویاړ یې لمانځنې کولې. د بي بي سي فارسي څنګه خبریال مو اورېده مخکې چې پر دې غبرګونونو باندې راته غږېده. نو په اسرائیلو کې هم خلک د تېرې شپې له بریدونو وروسته د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنې او ویرې لري. تر برید مخکې هم پر لویو غونډو بندیز لګول شوی و، ښوونځي تړل شوي وو او ځینې سمندرغاړې او سیاحتي ځایونه هم تړل شوي وو. درځئ تل اویف ښار کې د ځینو اسرائیلیانو نظرونه واورو. کله چې مو په نیمه شپه کې د بمبارۍ غږونه واورېدل نو ډیر وډار شو. موږ نه پوهېدلو چې دا څه دي. زما منظور دا دی چې پوهېدو چې بمبارۍ ده خو نه پوهېدو چې په څه کچه کې ده. د خدای شکر دی چې د اسرائیلو پوځ یې مخه ونیوله او تر دې دمه کراري ده او هیله لرو چې همداسې به دوام وکړي. زه هیله لرم جګړه لویه نه شي. له موږ هیڅوک اسرائیل کې جنګ نه غواړي، نو هیلهمن یم چې همدومره وي او ایران هم نور بس کړي. فکر کوم اسرائیل به ځواب ووایي ځکه زموږ ټول هیواد ته توغندي او ډرونونه را روان وو، خو موږ باید دا هر څه په یو ډول ودروو.